دغه د جاهلیت د زمانه تاریخ لوستل او د جاهلیت د زمانه مشخصات پیژندل او د جاهلیت په زمانه کې چې د انسان او انسانیت کوم وضعیت و دا درکول پتا کې دا وړتیا پیدا کوي، دا استعداد درکې پیدا کوي چې ته د دې زمانه نه د مابعد تاریخ هغه تحول او بدلون احساس کې. په دې معنی باندې چې هغه چا چې د شپې تیارې نه وی لیدلې هغه ته د ورځې د رڼا قدر نه ورزي، هغه چا چې تند نه وی لیدلې هغه ته د اوبو قدر نه ورزي، هغه چا چې تنگسیا نه وی لیدلې هغه ته د راحت او د هوسایۍ قدر نه ور معلومیږي، هغه چا چې ظلم، بد اخلاقی، وحشت، اکراه، حیوانیت دا نه وی لیدلې هغه ته د سړیتوب او د انسانیت او د عالی اخلاقو د دې قدر او اهمیت نه ور معلومیږي. نو د دې لپاره چې دا را معلومه شي موږ ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره او د قرآن په نزول سره په انسانیت کې او په نړۍ کې کوم بدلون راغی، باید د ما قبل بدلون او ما بعد بدلون حالات دواړه وپېژنو. د بدلون نه ما قبل حالات چې معلوم نکو چې انسانان په څه ډول عقاید باندې اخته وو، په څه گمراهي اخته وو، د څه ډول بوتانو عبادت کاوه، څنګه به ځان خپل معبودان تراشل جوړول او بیا به هغه ته تندي ایښودل، د هغوی عقلي وضعیت، د هغوی اخلاقی وضعیت چې د عربو د جاهلیت معلوم نشي راته، د هند د جاهلیت معلوم نشي راته، د فارس د جاهلیت معلوم نشي راته، د روم د جاهلیت معلوم نشي راته، د یونان د جاهلیت راته معلوم نشي، د چین او د خراسان د جاهلیت حالات را معلوم نشي، نو بیا به موږ او تاسو څه پوه شو چې د اسلام څومره بدلون راوستلی.